احمدشاه په دورانۍ کې یو کس و، دا یې د خپلې کونډې مور د زړه جرس و، په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو، بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو. حق ویل حق اخیستلو باندې سر و، خلک وایي هو به هو، پنځم عمر و. مشهور شو له چتراله تر بولانه، له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه، امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه، عباسینه تر امو او تر واخانه، پوهنمله پوهندویه پوهیاليه ننګیاليه توریاليه ګټیاليه، سل رحمته دې په پلار او په ادیشه، ازادي د سپېڅلې مور شو دیشه، مؤسس د لوی افغان وي ته تورزنه، له خطره خالي نه د سرخندنه، که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. احمدشاه په دورانیو کې یو کس و، د خپلې کونډې مور د زړه جرس و، په یو فکر باندې ودرېدلو کلک شو. ټکر صاحب بیا د وخت په تېرېدو باندې ملک شو، حق ویل حق اخیستلو باندې سر و، خلک وایي هو به هو، پنځم عمر و. مشهور شو له چتراله تر بولانه، له هراته تر هلمند او بلخ بغلانه، امپراتور شو له ډیلي تر اصفهانه، عباسینه تر امو او تر واخانه، پوهنمله پوهندویه پوهیاليه ننګیاليه توریاليه ګټیاليه، سل رحمته دې په پلار او په ادیشه، ازادي دې د سپېڅلې مور شو دیشه، مؤسس د لوی افغان وي ته تورزنه، له خطره خالي نه د سرخندنه، که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. په زرګونو اربابانو که خانان وو، یونس صاحب په زرګونو اربابانو که خانانو غریبان د خپل دولت څوکیداران وو، نه یې وخوړه په بل، نه یې په خپله، دا دنیا یې نو بیا ډېره کړله سله، نه یې ورکړلو زکات او نه پرې ښاد شول، نه یې نوم نه یې نښانو نه پرې یاد شول. خوشحال څه وو؟ خوشحال څه وو؟ خوشحال بیګ او یو نواب و. خوشحال څه و؟ خوشحال بیګ او یو نواب و، د مغولو په دربار باندې سیراب و، چې خطر یې په سر واخیستو نو سر شو، دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو، بیا د هر بنډار سرخي او یو مثال شو، چې پښتون شو نو بیا هله سره خوشحال شو. خوشحال څه و؟ خوشحال بیګ او یو نواب و، د مغولو په دربار باندې سیراب و، چې خطر یې په سر واخیستو نو سر شو، دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو، بیا د هر بنډار سرخي او یو مثال شو، چې پښتون شو نو بیا هله سره خوشحال شو. خپله وایي تاسو وپوښتئ له دنه، له خطره خالي نه د سرخندنه، که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. نه پروا د چا لرم خپله اغوندم، زه آزاد یم خپله خورم خپله اغوندم، چې اسلام پکې اول بزبون وانخلم، په یو ونه خود به تش پښتون وانخلم. خان ترکې ببرک خان میرزمان خانه، خان ترکې ببرک خان میرزمان خانه، پر قبرونو مو رحمت شباکو خانه، باچا خان او ایمل خان که افضل خان و، پښتانه و دوی سوچه مسلمانانو، بربادي د دې هېواد له هغه راسي، دا هېواد شلو برباد له هغه راسي، د قدرت ګدۍ ته یې شا ورسي خامشه، او د نادر کورنۍ بیا رابي خامشه. له اکبر او له امان بخښنه غواړو، د دې خپل څیرې ګریوان بخښنه غواړو، له داود بخښنه غواړمه، بخښنه له خطره خالي نه د سرخندنه، که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. من په سیخ ستا په شان ډېر پیرلي خلک، من رټلي د تاریخ رټلي خلک، من ستایلی د تاریخ هر یو میړه دی، که موسر په غرغره یا په چاړه دی. نه قدم ته زورور مني د جبر، نه غلام مني دا خاوره نه یې کبر. نه قدم ته زورور مني نه جبر، نه غلام مني دا خاوره نه یې کبر. وزیران یې وکیلان یې رئیسان یې که خانان یې، نو په دې خاوره خانان یې. چېرته ځئ بیا؟ چېرته ځئ بیا؟ که یرغل او بیا غدۍ شوه، که دا خاوره مو د پښو لاندې پردۍ شوه، د اوبو د سپینې واورې سوداګرو، ما ته غوږ شئ، د دې خاورې سوداګرو، تا خوړلی بیت المال په خدای که جوړ شي، ته مړېږې نه په تورو خاورو موړ شي، د پنځو دیوالو شاته هم ډارنه، له خطره خالي نه د سرخندنه، که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي. استاذ سیاستوال تش په وعدو خلک خوشحال کړي، غواړي بل د ځان په ګټه استعمال کړي. پخوی یې مالګه وړه د نه ترشیږي، که نور څه وایم خبر رانه لوسیږي. د کیمرې تر مخ پښتو مسلماني ده، د پردې تر شا خبره میداني ده، امنیت که په دې حال وي پولیس مشره. د کیمرې تر مخ پښتو مسلماني ده، د پردې تر شا خبره میداني ده، امنیت که په دې حال وي پولیس مشره. دا وړی به شړی نشي ولس مشره، لا تر ارګ او تر منبره فاصله ده، له لغمان نه تر لوګره فاصله ده. د انځر د ګل لیدل ترې ناسان دي، خو تر تا در رسېدل له دې نه ګران دي. دې هېواد ته له هر خوانه ګوت څنډنه، له خطره خالي نه د سرخندنه، که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه.
زه ډاکټر صاحب زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم. بخښنه غواړم، دا هیواد نه د ایران نه د کولاب دی. دا هیواد نه د ایران نه د کولاب دی، نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی. دا دیار او هغه یار کله بیلیږي، پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي. له امو تر اباسي نه یو پښتون دی. دا دیار او هغه یار کله بیلیږي، پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي. له امو تر اباسي نه یو پښتون دی. یوه خاوره، یوه وینه، یو مضمون دی. هزاره ترکمن، ازبک که تاجکان دي، پشهی ګجر عرب که بلوچان دي. سر شیندل دي، زر شیندل دي جواري ده. د تاریخ پاڼې ته نوې سرداري ده. پر هیواد مات شوي سر بلا دې واخلم، پر ګولو ویش د ټټر بلا دې واخلم. خمارونه ننګي د نوش بادې شه، جنتي حورې د زه د مور شودې شه. زه به نه یم، زه دې نه یم تل ویدانه، خو تل پاتې دې وي لوی افغانستانه. موږ پر تاسو باندې وکړه سپارښتنه، له خطره خالي نه د سرخندنه. که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم. زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم. زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم چې وګړي په زشتۍ سره ګډېږي، یو د بل پر غیبتونو نه مړېږي. لا په دې باندې پوه نه شوم چې دا ولې مرګ زغمي خو تربور نه زغمي بلکلې. یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي، تر غړۍ پورې د یو بل له ماړه دي. بعضې اورم د پیړیو بدیدار دي، کروانده لاسته راوړنې بنګ کوکنار دي. د ګوهر شخه شولانګه په زیاتېږي، دا حالت په ورځ تر بل ترنګلی کېږي. ګېډۍ ورک شولو، بس خوند له کلي ورک شو، یو په مرګ او بل په ژوند له کلي ورک شو. تربګنۍ دي، بدنیتۍ دي، بدامنۍ دي، پر اوږو باندې ټوپکې او ګردنۍ دي. وا زما نیمه ارمانه ارمانجنه، له خطره خالي نه د سرخندنه. که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه. حج عمره تهجد اشراک او تلاوت کړي. حج عمره تهجد اشراک او تلاوت کړي. ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي. په توبو پسې توبو باندې ختل دي، سجدې نه دي د تندیو ماتول دي. د خپل ورور غوښې هډوکې کباب هم خوري، وینه هم څکي، زمزم هم څکي، شراب هم خوري. حج عمره تهجد اشراک او تلاوت کړي. ځان ښودلو ته درګر دی سخاوت کړي. په توبو پسې توبو باندې ختل دي، سجدې نه دي د تندیو ماتول دي. د خپل ورور غوښې هډوکې کباب هم خوري، وینه هم څکي، زمزم هم څکي، شراب هم خوري. قضاوت هم دې ته وایي ته دې جوړ وي، ته دې ښاد وي، ته دې پټ وي، ته دې موړ وي. زه که خوار لوڅ او برباد ومه خو هم دې ځکه ستا پر نامه یاد ومه خو هم دې. زه له هغه در په در خاورې په سر یم، ته دې عمر له بادار، زه دې نوکر یم. زه خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم، ته هوسا اوسه بېغمه زه بیدار یم. زه خو ستا د سر ساتونکی څوکیدار یم، ته هوسا اوسه بېغمه زه بیدار یم. که څه کېږي نو په ما باول کېږي، که ژړېږي نو په ما به مور ژړېږي. نور وګړي باید مړه یا زنداني شي، زما سر دې ستا له سره قرباني شي. خو تر کومې به ژوندی ته شتمنه، له خطره خالي نه د سرخندنه. که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه. له توجه نه مو ډېره ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.